دلته 1.5 کورنۍ ژوند کوه. 1.5 کورنۍ په 10 ثانیو کې مکمل د ځمکې سره هوارې. تاسو ښه وینئ. خوشبختانه به دا ووایم چې انساني تلفات لله الحمد نه لرو. دا د الله نه ډېر راضي یو. مالي تاوانونه درته ووایم چې دلته روغ کور بیخي نه دی پاتې. دې خلکو پسې را روان دی ژمی. دغه چې کوم انسانان دلته روغ پاتې دا ژمی را روان دی، تاسو باور وکړئ چې دلته د سپین ږیري دغه سپین ږیری تاسو وینئ دا وایي د دې ځای ژمی داسې دا 20-25 ورځې وروسته شروع کېږي چې کوټونه جرابې او چې ځان ښه ته ونه کړي دلته به ګزاره نه کېږي. دا واړه واړه ماشومان چې کوم یو پاتې دي خدای مه کړه دې ژمي کې دې شنه اسمان لاندې دا خلک تلف نه شي. راځئ زما غږ په ټولو بشر دوستانو باندې دی چې هغه ځانونه د بشر موږ او تاسو ته ځانونه بشر دوستان معرفي کړي. زما غوښتنه د ملګرو ملتو څخه ده، زما غوښتنه د ټولو خارجي ارګانیزیشنو څخه ده چې څوک غواړي موږ انسانیت ته خدمت کوو. که چېرته واقعي ډول باندې تاسو انسانیت ته خدمت کوئ، دا انسانان نه دي د افغانان، دا په دې ټولنه کې ژوند نه کوي، دا په دې دنیا کې ژوند نه کوي. نو راځئ که واقعا تاسو بشر دوستانه مرستې کوئ او تاسو توپیري چلند نه کوئ د افغانانو سره، نو همدغه مو وخت دی. 1.5 کورنۍ په 10 ثانیو کې د ځمکې سره هوارې. دا خل ډېر مظلومه خل دی. باور وکړئ دلته دې خلکو ته سرپناه بیخي نه ده پاتې. یوازینۍ کوټه چې په دغه 1.5 کورنۍ کې پاتې ده دغه کوټه روغه پاتې ده. نو دکې به څنګه ژوند وشي؟ دوستانو که چېرته غواړئ چې د بشري نورین مخه ونیسئ، که چېرته غواړئ دغه 1.5 کورنۍ د یخ له وجې شهیدان نسي، د یخ له وجې دی خپل ماشومان له لاسه ورنکړي، د یخ د وجې دی خپلې سپین ږیري او سیاسرې د لاسه ورنکړي، نو په دغه 15 شپو کې یا یو میاشت کې دی لپاره د سرپناه غم وخورئ. خیمه ورسره هغه موقتي څیزونه چې د باران ته د هغه د ټینګې نه دلته ډېر تیز باد لګېږي چې خیمه میمه له مخې پورته کوي. نو راځئ د خلکو لپاره یې دې ځای غمه وخورو. نو دی په خاطر باندې چې دی د یخ د وجې تلف نشي، راځئ دې ته لاسونه ورکو، دې خلکو ته د سرپناه غم وخورو. دې سره چې څومره کېږي هموږ نه مرسته موږ وکړو. دا یوازې د خیریه بنسټونو یوازې د افغانستان د دولت کار نه، بلکې ټول نړیوال، ټول اسلامي هیوادونه، ټول هغه هیوادونه چې هغوی ځان د بشر دوستانه معرفي کوي، نو همدغه مو وخت دی. تاسو مرستو ته اړتیا ده، راځئ بسم الله کې د خلکو لپاره په دغه میاشت کې دننه د سرپناه غم باید وخورو. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.